بسم الله الرحمن الرحیم. د نن په درس کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په انټر ټایم کمانډ، بلنګ ریټ لیول، چینج آیټم پرایس، بل ان انکم ټریکر باندې خبرې کوو. راځم کویک بوکس پروګرام خلاصوم. پاسورډ مې ته ولیکو، اوکې مې کلیک کړو. نو زمونږ کمپنی فایل خلاص شو. راځم کسټمر مینو ته. په کسټمر کې لیډ سنټر پورې مونږ خبرې کړې وې. دا بعضې کمانډونه چې تاسو دلته ګورئ، دا کمانډونه زیاتره آنلاین کار کوي. مثلا پیمنټ لینکس چې دی مونږ سره، پیمنټ ریمایندر چې دی، په همدې شکل اټ کریډټ کارت پروسیسینګ، لینک پیمنټ سرویس ټو کمپنی. دا پریکټیکل بغیر د انټرنیټ نه کار نه کوي، او دا کله چې مونږ آنلاین سرویس فالو کړی وسي بیا د دې څخه استفاده کوو. نو تاسو کولی شئ په دې باندې خپله بیا کار وکړئ دې شیانو باندې. د دې کمانډونو لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی چې پریکټیکل په کویک بوکس کې کار کوي، هغه په نوم د انټر ټایم یادیږي. په انټر ټایم کې دوه کمانډونه چې تاسو ګورئ، یو یوز ویکلی ټایم شیټ، ډبل ټایم انټر سنګل اکټیویټي، په دې دواړو باندې کار کوو. دا چې دی بیا آنلاین کار کوي، اکټیویټ کویک بوکس ټایم. یوز ویکلی ټایم شیټ څه کار کوي؟ که چیرې مونږ خپل امپلایي بعضې کسټمران ته لیږو چې بعضې سروس ورته ترسره کړي، او هغه بیا مونږ په هغه مشتري باندې هاورلی بیس باندې چارج کوو. مثلا زما یو ټرینر دی، عزیزي بانک څخه مونږ یو پروژه واخیستله د ایکسل د ټریننګ یا د کویک بوکس آنلاین ټریننګ. نو هره ورځ کله 2 ساعته، کله 3 ساعته، کله 4 ساعته ټریننګ ورکوي دوی ته. نو اوس زه باید هغه مشتري د هماغه هاورلی بیس چې زما هغه امپلایي هلته سپینډ کړی د هماغه په اساس باندې څه کوم چارج کړمه. نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ تاسو د یوز ویکلی ټایم شیټ څخه استفاده کوو. که چیرې تاسو هغه دوستان ملګري چې ستاسو په امریکا کې اوسیږي د هغوی څخه پوښتنه وکئ. په امریکا کې نور ځایونو کې هلته د ورځې په اساس باندې تاسو ته معاش څوک نه درکوي. هلته د ساعت په اساس باندې ستاسو هغه کم زحمت چې مو ایستی دی، کم کار م چې کړی هغه محاسبه کیږي. د ورځې م 3 ساعته کار کړی، 4 ساعته کار کړی، 15 ساعته. البته دا تاسو ته ښیي چې یو کاري ورځ مثلا 8 ساعته ده، یعنې 8 ساعته باید ته په یو ورځ کې په دفتر کې کار وکړي. اوس که دې کې مثلا ته کم کار وکړي نو تا ته بیا مکمل هغه د یو ورځې حق نه درکول کېږي، هماغه ساعت په اساس چې تا څومره کار کړی هغه تا ته محاسبه کېږي. نو زه څه چل کوم، راځم په یوز ویکلی ټایم شیټ باندې کلیک کوم. اول دلته مونږ تاریخ انتخابوو. دا تاریخ هفتوار انتخابیږي. مثلا د میاشتې اول هفته، د میاشتې دویم هفته، د میاشتې دریم هفته او څلورم همداسې نور. نن تاریخ 22 دی، نو دا اوله، دویمه، دریمه، څلورمه هفته د میاشت کې راځي. په خارجي سیستم باندې ګوره، یو ویک ډے دی، یو ویکند دی. ویک ډے کاري ورځو ته ویل کېږي، ویکند رخصتي ته ویل کېږي چې په هفته کې رخصتي لري. په افغانستان کې زمونږ ویکند چې دی جمعې ورځ ده، او ویک ډے چې ده زمونږ او ستاسو شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبې ده، 6 ورځې دي. نو زه ورته وایم چې یاره په همدغه 20 تاریخ باندې همدا هفته مې انتخاب کړه، د 20 تاریخ نه واخله تر 26 تاریخ پورې. زما یو کارمند و، زمونږ یو مشتري ته خدمات وړاندې کړو. دلته مونږ څه چل کوو، خپل د کارمند نوم انتخابوو. دلته وګورئ زمونږ د وینډور او د کارمند نومونه ټول دلته راځي مونږ ته. ولې کسټمر نه راځي؟ ځکه کسټمر خو هغه کس دی چې مونږ ورته خدمات وړاندې کوو. نو کله کله کېږي چې زمونږ یو وینډور زمونږ یو کسټمر ته زمونږ په نمایندګي یو خدمات وړاندې کوي. نو زه ورته وایم چې نه، زما یو امپلایي دی، دغه نوم دی اسلام، دې یو مشتري ته زما خدمات وړاندې کړو.
دلته ما نه پوښتنه کوي transfer activities to payroll. Would you like to set this employee to use time data during paycheck creation? دغه معلومات چې تاسو دلته ثبت کوئ دا ټایم ډیټا چې ده تاسو غواړئ چې دغه معلومات پیرول ته ټرانسفر شي ستاسو د کارمند چې د هماغه په اساس بیا کارمند ته معاش ورکول شي. زه ورته وایم چې مونږ کویک بوکس پروګرام کې پیرول سروس نشو استعمالولی ځکه هغه مونږ څخه پیمنټ غواړي. مونږ مانول پیرول سیستم باندې کار کوو. نو دلته نو انتخابوم. کسټمر اور جاب ته راغلم دلته خپل دغه مشتری نوم انتخابم. کوم مشتری ته د خدمات وړاندې کړو؟ زه ورته وایم زموږ یو مشتری دی په نوم د آریا دلته کنسلټینګ کمپنی. یا په همدې شکل راغلم دلته څه چل مې وکړو منسټري اف ایجوکیشن مې انتخاب کړو. منسټري اف هایر ایجوکیشن راځم ګورم چې دا خو ما څخه قرضدار نه دی. منسټري اف هایر ایجوکیشن قرضدار نه دی زموږ ستاسو څخه. ورته وایم دې کسټمر ته زموږ دغه کارمند خدمات وړاندې کړو. کوم خدمات وړاندې کړو؟ دې کې زموږ ستاسو هغه سروس آیټم ټول راځي. کوم سروس آیټم چې موږ په آیټم لیست کې جوړ کړو. کوم کې لیست کې آیټم لیست کې دلته چې کوم سروس آیټم موږ جوړ کړی ګور دغه سروس آیټم انوینټری پارت انوینټری اسمبلی نان انوینټری پارت دا نه راځي ګوره صرف سروس آیټم. زه ورته وایم چې دغه کارمند زمونږه کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ دغه مشتری ته پرووایډ کړو ډیلیور کړو. ښه نوټس کې چې لیکي ورته نه نو چون دغه هفته نه ده د شلم تاریخ سره شروع کیږي تر شپږویشتم پورې ما ته وایي شلم تاریخ چې منډې راځي دوشنبې راځي دې کس دا ستاسو دا کم امپلای چې دی دې کس ته څو ساعته ټریننګ وړاندې کړه ډیلیور یې کړو دا به ورته ولیکئ. خو یو شي بل ته متوجه اوسئ دغه سروس آیټم چې مونږ انتخاب کو تاسو د یونټ اف میزرمنټ وګورئ چک کړئ چې که چیرې مونږ د یونټ اف میزرمنټ هاور اغستی بیا صحیح ده او که ای چې ما اغستی بیا صحیح نه ده ځکه دا ټریننګ چې ورکول کیږي د ساعت په اساس باندې هر ورځ 2 ساعته 3 ساعته. نو زه چل کوم راځم لیست ته آیټم لیست ته راځم دا کویک بوکس ډیسکټاپ کلاس ګورم په دې ډبل کلیک کوم د ده ګوره یونټ اف میزرمنټ غلط انتخاب شوی دی ایچ انتخاب شوی. زه ورته چې نه یعنې دا دغه اوس کوم کار چې کوو د سره ماچ نه کوي نور صحیح ده هغه سره ماچ نه کوي. دلته راځم اډ نیو انتخابوم او دې کې ټایم اخلم ورته نیکسټ کلیک کوم او دې کې بیا څه ورته انتخابوم هاور انتخابوم واحد اندازهګیري هاور مې انتخاب کړو فینش مې کلیک کو او دغه نه وروسته اوکې دا چینج دا صفحه مې بنده کړه. راغلم دلته سر نه مې دا انتخاب کو ورته اوس صحیح شو مشکل نشته دی. نو ورته یم د منډې په ورځ باندې 2 ساعته زمونږ د کارمند چې اسلام نومیږي دغه کسټمر ته دغه خدمات وړاندې کړو. ټیوزډے بیخي تلی نه و 0. وینزډے ته یم چې 3 ساعته ټریننګ یې ورکړو. تھرزډے زه ورته یم چې یاره دې ورځ باندې تقریبا 1 ساعت ټریننګ یې ډیلیور کړو. فرایډے ورته یم چې جمعې ورځ به تلی نه و هېڅ ټریننګ یې نه ورکړی 0 مې ورته ولیکو. هفتې ورځ ورته یم چې 2.5 ساعته او سچرډے 1.5 مې ورته ولیکو. مکمل 10 ساعته شو مکمل 10 ساعته فرایډے سچرډے او سانډے که ته وایې چې دا 2 ورځې رخصت دی مې رسوه ورته مشکل نشته دی. مثلا ما دلته د افغانستان په اساس باندې دا ډیټا انټري کړه افغانستان کې فرایډے رخصت دی دا مې 0 ولیکه ورته خو سچرډے او سانډے دا مې یو ډیټا هم پکې اډ کړم دې ورځ باندې موږ ټریننګ ورکړو. په همدې شکل که کوم بل خدمات یې وړاندې کړي هغه هم کولی شي تاسو دلته اډ کړئ. زه ورته یم چې نه همدا یو خدمات دوی وړاندې کړي نو هغه نه وروسته څه چل کوم راځم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. که بل هفته بیا ټریننګ ورکړی کولی شي سیو ان یو باندې کلیک کوئ د بلې هفتې ډیټا انټر کوئ 1 میاشت مکمل د ټریننګ ورکړی دی. نو سیو ان کلوز باندې کلیک ورته دا معلومات کفایت کوي. هغه نه وروسته راځم کسټمر سنټر ته کم کسټمر و منسټري اف هایر ایجوکیشن دې باندې به کلیک کړئ نیو ټرانزیکشن ته به راشئ انوایس به انتخاب کړئ ورته یعنې دې کسټمر ته اوس موږ انوایس جوړو
کسټمر ته مونږه ایمیل وکړه چې هلکه کم ټریننګ چې مونږ تاسو ته په لاره اچولی و هغه ختم شو. نو ما ته ویل چې یاره تاسو چل وکړئ چې د هغه انوایس مونږ ته ولېږئ چې څومره پیسې شوې د هغه ټولې، چې هغه پیسې مونږ تاسو ته در ولېږو. نو اوس زه ورته انوایس جوړوم، راځم کریټ انوایس باندې مې کلیک کړ. انوایس چاته جوړئ؟ دوباره به دا انتخابوئ منسټري آف هایر ایجوکیشن ته. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکئ، که چیرې د یو کسټمر په هیسټري کې تاریخچه کې بیلیبل ټایم او کاسټ موجود وسي. بیلیبل ټایم مطلب دا دی دا مخکې دا کم ټایم چې زما امپلوي د کسټمر ته سپینډ کړی او مصرف کړی دا بیلیبل دی. بیلیبل په دې معنی چې دا باید په دې چارج شي. نو بیا دا میسج ماته راکوي. خو که چیرې زه دلته دا کینسل کړمه، بل دلته کلیر انتخاب کوم، بل کسټمر انتخاب کوم، مثلا ما دا انتخاب کړم، هغه میسج راکوي ماته نه راکوي. بیا راغلم سچل مې وکړه، کلیر مې که سر نه مې دا انتخاب کړ ورته، بیا هغه میسج ماته راکوي. ماته وایي the customer or job you have selected has outstanding billable time or cost. Do you want to select the outstanding billable time and cost to add to this invoice or exclude outstanding billable time and cost؟ وایي د دې مشتری په هیسټري کې بیلیبل ټایم او کاسټ موجود دی. ته غواړې د کس ته انوایس جوړ کړې، د هغه بیلیبل ټایم کاسټ په اساس باندې هغه تاسو غواړئ سلیکټ کړئ او دلته استعمال کړئ. او که ته وایې چې نه زه یو نوی انوایس جوړوم، بیا ایکسکلوډ باندې کلیک وکړئ. زه ورته چې نه زه غواړم د هماغه په اساس دلته انوایس جوړ کړم. اوکې کلیک کړئ. چې کله مو اوکې کلیک کړ داسې یو صفحه راځي ماته. دې صفحه کې ایکسپنس هم شته دی، مایلیج هم شته دی، آیټمس هم شته دی. خو زمونږ کار د ټایم سره دی. ما ته وایي د دې کسټمر په هیسټري کې چې منسټري آف هایر ایجوکیشن نومیږي تقریبا دونه ټایم ریلیټډ اکټیویټي موجوده ده. زه ورته بلکل زما یو کارمند دی اسلام نومیږي، په دغه تاریخي سروس وړاندې کړي 2 ساعته. ګورئ یو ساعت په سر باندې مونږ دا کسټمر 100 روپۍ چارج کوو، 3000 روپۍ. کم سروس یې وړاندې کړي دي دلته اوس وګورئ تاسو دغه سروس مکمل نوم ماته راوړي. دلته کویک بکس ډیسکټاپ ټریننګ و که نه و؟ بلکل هغه دی. دا مې سلیکټ کوو، دغه نه وروسته دې کې چې نشته 00 دی، نو په دې خاطر دا نه سلیکټ کوم. دا مې سلیکټ کوو، دا مې سلیکټ کوو. جمعې ورځ هم رخصتي وه هغه مې پرېښودو، او د شنبې یکشنبې سلیکشن مې بیا وکړو. اوکې مې کلیک کوو. اوکې چې مې کله کلیک کوو هغه ډیټا ټول اټومیټیکلي دلته راځي. تاسو ګورئ ټول ډیټا راغله که رانغله؟ بلکل راغله. کوانټیټي کې 2 3 1 2 نیم 1 نیم لیکل شوي دي. دغه کوانټیټي بیا ضرب کېږي په دې پرایس ایچ کې، دغه مکمل قیمت ښیي، او دیز کې لاندې هغه ټوټل ماته ښیي. چون هلته مونږ تاسو نن ټکسیبل انتخاب کړه، په دې کې نن ټکسیبل راغلی دی. دې مشتري ته یو پیمنټ ټرمز هم سیټ شوی، زه ورته چې نه دا لرې کړه وروره. ما دلته دا پیمنټ ټرمز واخیست، یو میسج هم ورته سلیکټ کوم، تھینک یو فار یور بزنس. د هغه نه وروسته سیف ان کلوز باندې کلیک کوم. دا میسج د دغه آپشن دپاره راکوي چې موږ دلته دا ایمیل لیټر انتخاب کړی. دې مې کلیک لرې کړو، سیف ان کلوز مې کلیک، یس مې انتخاب. اوس دا مشتري زموږ څخه 10,000 روپۍ قرضداره شو. د هغه نه وروسته راځم بیا کسټمر مینو ته، ریسیو پیمنټ باندې مې کلیک وکړو او دا پیسې مې سلیکټ کړي. ریفرنس نمبر کې دغه انوایس نمبر لیکم، انوایس نمبر 26. ډیپازټ کې مې کیش اکاونټ انتخاب کو او دلته مې کیش واخیستو او پیمنټ یې ماته مکمل وکړو. سیو ان کلوز کلیک. د دې حساب څه شو؟ پاک شو. زه دغه نور مشتریان چې د دې دغه حسابونه هم پاکوم، دا پیسې ریسیو کوم، داسې ناق بیلنسونه لري، په دې مې رایټ کلیک وکړو، ریسیو پیمنټ ته راغلمه. دا پیسې مې د دې کس څخه ریسیو کړې په شکل د کیش. د هغه نه وروسته سیو کلوز مې کلیک کړو، دې بل کس باندې مې رایټ کلیک کړو، ریسیو پیمنټ ته راغلمه، دې مې پیسې ماته راکړې، کیش مې انتخاب کړو، سیو کلیک کړو، د دې حساب هم پاک شو. دا 1,10,000 دې باندې مې رایټ کلیک کړو، ریسیو پیمنټ ته راغلم، تم چې یاره دې قسم پیسې ماته راوړلې، کیش اکاونټ مې انتخاب کړو، سیو. نو په کسټمر مینو کې
د انټر ټایم او په انټر ټایم کې یوز ویکلی ټایم شیټ څخه موږ په دغه شکل استفاده کوو. د افغانستان نه بهر ته زیاتره خارجي ملکونو کې موږ ته چې معاش راکول کېږي د میاشتې په آخر کې موږ ته یو ټایم شیټ راکول کېږي. په هغه ټایم شیټ کې موږ هغه کوم کاري ورځې چې دي هغه پکې مشخص کوو، څو ساعته م کار کړی د همغه په اساس بیا موږ ته معاش راکوي. په افغانستان کې داسې دی چې تا سره د میاشتې په اساس خبره کوي چې د میاشتې 20,000 10,000 10,000 معاش درکوي. نو همغه کلنۍ رخصتي او ضروري رخصتي او مریضي رخصتي هغه هم پکې انکلوډ دي. هاورلی بیس چې شی نشته. او که چیرې موږ تاسو اضافه کاري کوو هغه بیا هاورلی بیس محاسبه کېږي. بل موږ سره ټایم اور انټر سنګل اکټیویټي کمانډ دی. که چیرې موږ تاسو یو خدمات د یو ورځ دپاره ترسره کوو بیا هغه موږ د انټر سنګل اکټیویټي د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوو. دا خو ویکلی ټایم شیټ و، یو هفته 2 هفته 3 هفتې 4 هفتې زموږ یو کارمند بل کسټمر ته خدمات وړاندې کوله. نو راغلم په دې مې کلیک وکړو. اول به تاریخ انتخاب کوي. زه ورته یم چې په 20 تاریخ باندې څه چلو شو. زما یو کارمند دی، څه نومیږي؟ سلام نومیږي. هغه پخوانی میسج ما ته بیا راکوي. دلته نو انتخابوم. کوم کسټمر ته؟ منسټري آف ایجوکیشن ته کوم خدمات وړاندې کړو؟ زه ورته یم چې یاره د ټیلی ERP9 ټریننګ یې ورکړو. څو ساعته ټریننګ یې ورکړو؟ 15 ساعته ټریننګ یې ورکړو. بیا هم کویک بوکس پروګرام څه چل کوي؟ راځي لیست ته، آیټم لیست ته، دې ځای کې دا کم ټیلی ERP سروس آیټم چې تاسو رسولی د ده د قیمت ته په کتو سره بیا هلته قیمت اډ کوي ما ته. دلته بیا راغلم یونټ آف میزرمنټ مې هاور ته واغستو. اوکې مې کلیک کو. سپیلنګ چیک مې اګنور کو. دا صفحه مې بنده کړه. 15 ساعته مې ورته ولیکلو او د هغه نه وروسته سیو اینډ کلوز. بل بل به کلیک کوئ. که بل بل هم کلیک نه کو دغه معلومات دغه کسټمر په هسټري کې بیا نه راوړي مونږ ته. ما بل بل انتخاب کو. نوټ شی لیکې؟ نه نوټ شی نه لیکم. که ته وایې چې زه خپله دا ټایم سټارټ کوم، مثلا تاسو یو چاته خدمات وړاندې کړو دا اوس نه ټایم سټارټ کوئ. چې کله خدمات ختم شو سټاپ کوئ بیرته. بیا هغه د هماغه په اساس کالکولیټ کوي. تاسو ته هم چې نه 15 ساعته کار ترسره کړو. سیو اینډ کلوز. اوس منسټري آف ایجوکیشن زما 14,000 1500 قرضدار دی. دا پیسې م زه څه کوم؟ ریسیو کوم. ریسیو پیمنټ ته راغلم. دا پیسې م ریسیو کړې په شکل د کیش. سیو اینډ کلوز. نور خو زما قرضدار نه دی. نه، خو کله چې زه رایټ کلیک کوم په دې باندې کریټ انوایس انتخاب کوم ورته او بیا د ده نوم انتخاب کوم منسټري آف ایجوکیشن، بیا هغه مسج ما ته راکوي. The customer or job you have selected has outstanding billable time or cost. زه ورته یم چې هغه outstanding billable time and cost چې دغه سلیکټ کوو د انوایس کې اډ کړه ما ته. اوکې مې کلیک کو. ګوره ټایم کې بیا ما ته راوړ چې ستا یو امپلایي دی، څه نومیږي؟ سلام نومیږي. کوم سروس آیټم؟ دا خدمات یې ترسره کړي. چا ته؟ دغه مشتري ته. څو ساعتو دپاره؟ 15 ساعته. یو ساعت په 2,500 روپۍ مکمل 12,500 روپۍ کې وتم. دا غواړم دې باندې چارج کوم دی کسټمر باندې. اوکې مې کلیک کو. معلومات ټول دلته راغلو. د هغه نه وروسته بېرته دغه ایمیل لیټر آپشن نه کلیک لرې کوم. سیو اوس کلیک کوم. نو څو ګوره 12,500 روپۍ دا کسټمر څه شو؟ چارج شو. او دا کمانډ چې دی مخکې چې ما تاسو ته ویل اکټیویټ کویک بوکس ټایم چې دی دا که تاسو غواړئ چې آنلاین کویک بوکس ټایم اکټیویټ کړئ د دې څخه بیا هلته استفاده کولی شي. خو دا په عادي شکل باندې کویک بوکس پروګرام کې کار نه کوي. نو دا دی زموږ کویک بوکس پروګرام یې لږ زر مصروفه کړو. دا وګورئ. نو دا یې معلوماتي شکل دی. نو تاسو باید د انټیوټ اکاونټ ولرئ چې هغه ته لاګین شئ او د دې خدماتو څخه بیا تاسو استفاده وکړئ. زه دا کینسل کوم، ورته ضرورت نشته دې ته. یس مې انتخاب کړو. کله کله داسې کېږي چې ستاسو په کمپني فایل کې دا کمانډ نه وي. دغه انټر ټایم ګورئ دا کمانډ نه وي. نو تاسو به سرګردانه ګرځئ، وایي به چې یاره دا کوم کویک بوکس ورژن چې مونږ انسټال کړی دا صحیح مونږ نه دی انسټال کړی. نه، ستاسو د کویک بوکس ورژن صحیح دی. دا آپشن چې دی غیر فعاله دی. نو دا به څنګه تاسو فعال او غیر فعاله کوئ؟ را به شي چېرته ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته به راشئ. چېرته؟ پریفرنسز ته به راشئ.
دغه نه وروسته به تاسو لاندې راشئ د اپشنو کې وګورئ موږ سره یو بخش دی په نوم د ټایم ان ایکسپنس، په دې به کلیک کوئ. کمپني پریفرنسز ته به راشئ. دلته که چیرې تاسو وګورئ لیکلي دي ډو یو ټرک ټایم، یس مونږ انتخاب کړی. که چیرې دلته زه نو انتخاب کړم هغه اپشن به څه شي؟ ختم به شي. اوکې مې کلیک کړ، اوکې مې کلیک کړ. اوس تاسو راشئ کسټمر مینو ته. انټر ټایم شته؟ نشته مونږ سره. نو که چیرې ستاسو په کمپني فایل کې دا اپشن نه وي، دا په دې معنی چې کله چې تاسو کمپني جوړوله هلته تاسو نه پوښتنه کړې، تاسو ورته ویلي چې نه ټایم مونږ په کویک بوکس پروګرام کې نه استعمالو. بیا راځم ایډیټ مینو ته، پریفرنسز ته راغلم، ټایم ان ایکسپنس ته، کمپني پریفرنس ته ډو یو ټرک ټایم، یس مې انتخاب کړ. او ګورئ دلته یو بل اپشن هم دی، فرست ډے آف ورک ویک. خارج کې د هفتې اوله کاري ورځ چې ده کومه ده؟ منډې ده، دوشنبې ده. سنډې یکشنبې د هغې رخصتي، دوشنبې، سه شنبې، چهارشنبې، پنجشنبې، جمعه او شنبې دوی کار کوي. بعض ځایونو کې شنبې هم رخصتي. د هغه نه وروسته اوکې کلیک کوم. تاسو راشئ کسټمر مینو ته، انټر ټایم بیرته فعاله شو. بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د بلنګ ریټ لیول یادېږي. که ستاسو په یادي مونږ چې کله کسټمر کې خبرې کولې، کسټمر کې یو کمانډ په نوم د پرایس لیول لیست. او پرایس لیول لیست مونږ دې دپاره استعمالوله چې که چیرې تاسو غواړئ خپل کسټمران کټګرایز کړئ چې کم ټاپ کسټمر دی، کم لوور لیول دی، کم جنرل کسټمر دی. په همدې شکل باندې که چیرې تاسو هوم پیج ته راشئ او د هغه نه وروسته وینډو سنټر ته راشئ یا امپلایي سنټر ته راشئ، فرق نه کوي. کله به چې مونږ تاسو یو وینډور جوړوله په پیمنټ سیټینګ کې دلته مونږ سره یو کمانډ په نوم د بلنګ ریټ لیول. دا بلنګ ریټ لیول دې دپاره استعمالېدله که چیرې تاسو غواړئ خپل وینډوران او خپل امپلاییز کټګرایز کړئ چې کم سینیر استاز دی، کم موست سینیر استاز دی، او کم چې دی نیولی هایر امپلایي دی. نو کم کسان چې ډېر با تجربه دي ستاسو کارمندانو کې یا ډېر با تجربه ټرینران دي، هغه خو چې کله ته یو چا ته لیږي نو طبعا د هغه په مقابل کې به پیسې ډېرې اخلي. او کم چې مطلب متوسط دی لږ کمې پیسې اخلي، او کم چې نوی راغلی نو د هغه د ټریننګ قیمت ډېر ارزانه وي. نو اوس که ته غواړې چې د خپل کارمندان دي کم دي دا امپلایي سنټر کې چې ما سره کم کارمندان دي، فکر وکړه دا اسلام، خان او محمد دا درې واړه ټرینران دي. محمد ټاپ ټرینر دی، ورپسې دا چې دی مطلب یو څه ناڅه ښه دی، او دا چې دی نوی هایر شوی دی. نو زه ورته وایم چې کله دا یو چا ته زه لیږم یو کسټمر ته، نو د یو ساعت په سر به زه په هغه کسټمر 15,000 روپۍ چارج کوم. دا چې لیږمه کیدای شي د ده څخه 10% کمې پیسې واخلي، او دا چې لیږمه نارمل پیسې د اخلي. نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ او تاسو د بلنګ ریټ لیول کمانډ څخه استفاده کوو. څنګه؟ راځم محمد باندې مې ډبل کلیک وکړو، د هغه نه وروسته راځم ایډیشنل انفارمیشن ته. دلته وګورئ ما سره بلنګ ریټ لیول کمانډ دی، فعلا هېڅ شی نه دی انتخاب شوي. زه ورته هم دې دپاره یو بلنګ ریټ لیول جوړوم. څه ریټ لیول جوړی؟ نو ورته ورکومه ټاپ ټرینر. زه ورته یم چې کم کسان ته ما ټاپ ټرینر انتخاب کو، هغه دپاره زه فکس هاورلی ریټ نه تعینومه چې دا چاته خدمات وړاندې کوي، کم کسټمر ته ساعت په سر دی 3,000 روپۍ هغه کسټمر چارج شي. زه ورته یم چې کسټم هاورلی ریټ پر سروس آیټم انتخابوم. دا زما سروس آیټمونه دي ټول، مونږ دغه خدمات مشتریانو ته وړاندې کوو. زه ورته یم دا ټول خدمات که چیرې زما ټاپ ټرینران کسټمرانو ته وړاندې کوي، دا سټنډرډ پرایس نه دی، د سټنډرډ پرایس په سر دی 20% نورې پیسې اضافه چارج شي که زما ټرینر ټاپ ټرینر وي. نو اټ سلیکټډ ریټ ته به راشئ، دلته به ورته هغه فیصدي ذکر کوي. زه ورته یم چې 15% دی،
higher than standard rate charge. اوکې مې کلیک کو. نو څو ګورئ تاسو که چیرې د کویک بوکس ټریننګ ته موږ متوجه شو د کویک بوکس د سټارټ ټریننګ موږ 3000 روپۍ اخلو نارمل سټنډرډ ریټ د دا دی خو که چیرې زه هغه ته ټاپ ټرینر لیږم نو د یو کس یا په یو ساعت باندې 3450 روپۍ چارج کیږي په هغه باندې بیا مې اوکې کلیک کو محمد زما ټاپ ټرینر شو راغلم اسلام ته په دې مې رائټ کلیک کو دا مې ایډیټ کوم یا ډبل کلیک کوم یا رائټ کلیک کوم ایډیشنل انفارمیشن ته راغلم دې ته یو بل بلنګ ریټ لیول جوړوم لیکم چې موسٹ ټاپ ټرینر مثال په تور باندې کسٹم هاورلی ریٹ میں انتخاب کو ټول سروس آئٹم میں سلیکٹ کړو ایڈجسٹ سلیکټډ ریټ میں انتخاب کو او دغه نه وروسته دلته زه لیکم ورته یم که چیرې زه یو کسټمر ته موسٹ ټاپ ټرینر لیږم 25% هایر دین سټنډرډ ریټ د څه شي په هغه باندې چارج اوکې کلیک کا اوس تاسو راشئ د کویک بوکس ټریننګ وګورئ مخکې یو 3000 نو که کوم کس زما موسٹ ټاپ ټرینر یې هغه ورته لیږم یو ساعت باندې به هغه ته 3250 روپۍ دغه هغه حق الزحمه په هغه کسټ باندې دغه هغه حق الزحمه په هغه کسټمر باندې چارج کوو اوکې مې کلیک دا چې دی خان دغه نیولی هایر ټرینر دی زه ورته یم چې که چیرې مونږ دا چاته انتخابو چې ټریننګ ورته ورکړي نو هغه کم سټنډرډ ریټ چې دی هغه دې واخلي په دې مې ډبل کلیک وکړو راغلم بیا ایډیشنل انفارمیشن ته دې کې یو بل بلنګ ریټ لیول جوړوم اډ نیو باندې مې کلیک وکړو لیکم چې نیولی هایرډ ټرینر او کسٹم هاورلی ریٹ پر سروس آئٹم انتخاب کو سلیکٹ آل باندې مې کلیک کو ایڈجسٹ کې مې 0% لوور اور هایر انتخاب کو ځکه 0% که زیات شي او که کم شي یو شی دی اوکې مې کلیک کو نو څه ګوره هماغه کم سټنډرډ ریټ چې دی هغه چارج کوي ور باندې نو کم کسان ته چې ما دا انتخاب کو هغه سټنډرډ ریټ به چارج کیږي اوکې مې کلیک کو اوس څه چل کوم یو مشتری ته یو ځل دا ټرینر انتخابوم بیا دا انتخابوم چې سرویس وړاندې کی خو قیمتونه که چیرې بیا تاسو متوجه شي د هر یو به متفاوت دي سرویس ټول یو شی انتخابوم راغلم څه چل کوم دا صفحه مې مکمل کلوز کړه زه ورته یم چې زما یو کسټمر دی راغلم کسټمر سنټر ته همدغه منسټري آف هایر ایجوکیشن مې انتخاب کو وایم دې ته زما یو امپلوي دی څه چلې وکړو انټر سنګل اکټیویټي ورته انتخابوم ورته یم چې په 20 تاریخ باندې زما یو امپلوي دی اسلام نومیږي چاته منسټري آف هایر ایجوکیشن ته زما کسټمر دی کم سرویس وړاندې کړو کویک بوکس د سټارټ ټریننګ یو ساعت باندې 3000 روپۍ چارج کوي بالکل زه ورته یم چې 15 ساعته د ټریننګ ورک دغه نه وروسته سیو نیو باندې مې کلیک بلبل به انتخابوي ورته سیو نیو بیا ورته وایم په 21 تاریخ باندې زما بل امپلوي دی محمد په نامه باندې دلته مې نو انتخاب کو د همدغه منسټري آف هایر ایجوکیشن ته ټریننګ وړاندې کو د چی شي ټریننګ د کویک بوکس د سټاپ کلاس دې هم 15 ساعته ټریننګ ورکو دا مې هم باندې کلیک بیا مې 22 تاریخ انتخاب کو او ورته یم چې خان چې زما یو بل امپلوي دی دلته مې نو واغستو زما دغه مشتری ته دغه خدمات وړاندې کړو 100 ساعته خدمات مکمل وړاندې کړو په دغه ورځ باندې 15 ساعته ډیوریشن او خدمات مې دواړه یو شی انتخاب کړو چې تاسو پوه شئ تفاوت باندې دغه نه سیو کلوز مې کلیک کو زه اوس غواړم دې کس ته انوایس جوړ کړم رائټ کلیک مې کو راغلم کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو او دلته مې منسټري آف هایر ایجوکیشن بیا سره انتخاب کو تر څو دا آپشن راکړي دلته مې سلیکټ د آوټسټینډینګ بیلیبل ټایم اور کاسټ انتخاب کو اوکې مې کلیک اوس تاسو وګورئ ما ته وایي چې وروره ستاسو دغه کسټمر ته ستا 3 کارمندانو خدمات وړاندې کړي دي
یو اسلام دی، بل محمد دی، بل خان دی. خو دغه کم کې چې اماونټ ذکر شوی دی هغه به تاسو ورته انتخابوئ. ګوره نور به نه انتخابوئ. زه ورته چې په دغه 20 تاریخ باندې اسلام چې دی د 13,950 افغانۍ په ارزښت باندې خدمات وړاندې کړي دي. ولې اسلام 15 ساعته دغه کسټمر ته ټریننګ ورکړی دی او د ده د یو ساعت ریټ څو دی؟ 3,250 روپۍ. بیا ماته وایي په 21 تاریخ باندې محمد هم ټریننګ ورکړی دی، خو د ده د ټریننګ قیمت چې دی 3,450 روپۍ، دغه 3,250 روپۍ و. خو که چیرې تاسو د خان هغه ته راشئ د دې سروس ته، د دې فکس 3,000 روپۍ چارج کړی دی. 15 ساعته 3,000 کې ضرب کړه 15,000 روپۍ کېږي. نو ما دا 3 وړه ورته انتخاب کړو. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک. اوکې مې کلیک تاسو وګورئ د یو کس یې 18,250 چارج کړي، د بل کس یې د محمد 18,250 چارج کړي دي او د خان 15,000 روپۍ چارج کړي. په داسې حال کې چې سروس هم یو شی و او ډیوریشن هم یو شی و، ځکه چې موږ هر یو ته جدا جدا بلنګ ریټ لیول جوړ کړی و. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. نو اوس تاسو وګورئ دا کسټمر 50,000 روپۍ زموږ ستاسو قرضدار شو. نو په دې شکل موږ تاسو د بلنګ ریټ لیول کمانډ څخه استفاده کوو. پاتې کېږي چینج آیټم پرایس، بل او انکم ټرکر. دا به انشاءالله بل لیکچر کې په دې باندې خبرې وکړو. نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس.